د غزل مطلب ده چې کدی د هجر د تیارې له حصار ونوتم، کدی د هجر د تیارې له حصار ونوتم، ستا د شایست د قصیدې له حصار ونوتم. او ډیر مې رټلې دي او زه ډیر ورټلی یم، ډیر مې رټلې دي او زه ډیر ورټلی یم، خو زه د خپلې نظریې له حصار ونوتم. او زه په نیت باندې صفا یم او دلیل مې دا دی، زه په نیت باندې صفا یم او دلیل مې دا دی چې زه د خولې او د فتوې له حصار ونوتم. او دا به پښتون یم که په اور کې دې ورید کړی یم، د باچا خان د فلسفې له حصار ونوتم. ویل یې تقلید چې د بل چا د شاعري ونه کړې، ویل یې تقلید چې د بل چا د شاعري ونه کړې، زه د احمد د دې کیسې له حصار ونوتم. یو تنزیه شعر ده چې مفاد پرست یم په فیسبوک باندې پښتو پالمه، مفاد پرست یم په فیسبوک باندې پښتو پالمه، زه لا تر اوسه د فایدې له حصار ونوتم. ساغره زه به په معیار د غزل نه پوهیږم، ساغره زه به په معیار د غزل نه پوهیږم، خو زه د ظرف د دایرې له حصار ونوتم.